د دې عجیبه کیسې پیل هغه وخت وشو کله چې د خاموش او ډارونکي اتلانتیک سمندر په منځ کې د برېټانیا یوه سوداګریزه کښتۍ روانه وه. د کښتۍ د کپتان نظر په خاموش سمندر کې په یوه بله ولاړه کښتۍ باندې ولګید چې نه یې کوم حرکت کاوه او نه یې هم د دوی د سیګنل ځواب ورکاوه. کله چې دوی یادې کښتۍ ته نږدې ورغلل نو ویلیدل چې دا کښتۍ په دې خاموش او ډارونکي سمندر کې بالکل یوازې د سمندر د څپو په تمه ولاړه ده. د حیرانتیا خبره دا وه چې په کښتۍ کې د کارکوونکو ټول اسباب، خوراکي توکي او په کښتۍ کې لیږدونکی سامان هر څه په خپل ځای صحیح سلامت موجود وو. خو د کښتۍ کپتان او کارکوونکي پرته له کومې نښې نښانې ژوندي ځړنده ورک وو. دا د میری سلیسټ په نوم د هغې کښتۍ ریښتونی داستان دی چې له وروستیو 150 کالونو را په دې خوا یې تاریخ پوهان حق حیران کړي دي. هغه راز چې له دې خاموش او وحشتناک سمندر پرته بل هیڅ چاته هم معلوم نه دی. دا کښتۍ په 1960 کال کې په کاناډا کې جوړه شوې وه او په هغه وخت کې یې د امازون نوم پرې ایښی و. په خپلو لومړیو سفرونو کې دا کښتۍ د ځینو کوچنیو پیښو شاهده وه. له همدې کبله دا کښتۍ د حادثو لپاره ډیره مشهوره وه. خو تر دې ورځې پورې له کومې لویې پیښې سره نه وه مخ شوې. د څو ځله مختلفو مالکانو په لاس له چلیدو وروسته کله چې دا کښتۍ د کپتان بنجامین بریک لاس ته ورغله نو په هغه وخت کې یې نوم له امازون څخه میری سلیسټ ته بدل کړل شو. دا په نیویارک کې د 1872 کال د نومبر 9 نیټه او یوه خوشحاله ورځ وه. د میری سلیسټ په نوم دا کښتۍ په ساحل کې د سامان د بارولو لپاره ولاړه وه. په دې کښتۍ کې د ایتنول 1900 بیلرونه بار کړل شوي وو. د یادونې وړ ده چې ایتنول یو ډول الکوهول دی چې د څښاک لپاره نه بلکې په صنعتي فابریکو کې استعمالیږي. دا 1900 بیلرونه دې کښتۍ له نیویارک څخه د ایټالیا ښار جینوا ته د اتلانتیک سمندر له لارې لیږدول. په دې کښتۍ کې ټول 10 کسان سپاره وو چې د دوی له ډلې د کښتۍ کپتان بنجامین سپونر بریکس، د هغه میرمن او 2 کلنې لور سره 9 د کښتۍ کارکوونکي وو. د سفر له پیل کېدو وړاندې په کښتۍ کې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه وه او دوی په ډیره اسانۍ خپل سفر پیل کړ. دا تقریبا 7500 کیلومتره اوږد سفر و چې په هغه وخت کې به دومره اوږد سفر په څو ورځو کې نه بلکې په څو هفتو کې ترسره کېده. په یاد ولرئ چې په هغه وخت کې جی پی ایس او د مخابرو پرمختللی سیستم چې د هغه په ذریعه له کپتان سره اړیکه نیول کېدای شوی هم موجود نه و. له نیویارک څخه د دې کښتۍ د وتلو 3 اونۍ پوره شوې وې او د معمول په څیر تمه کېده چې په څو نورو اونیو کې به د ایټالیا د جینوا ښار بندر ته ورسیږي. خو له څو اونیو وروسته هم دا کښتۍ د جینوا تر بندره ونه رسېده. حال دا چې له دې وروسته چې کومې کښتۍ له نیویارک څخه راوتلې وې هغوی هم جینوا ته رسېدلې وې. اوس اندېښنې په ډېرېدو وې چې ولې له دومره ډېر وخت وروسته هم دا کښتۍ تر خپل منزله ونه رسېده. د دې کښتۍ تر روانېدو 10 ورځې وروسته یوه بله برېټانوي کښتۍ هم له نیویارک څخه په همدې لاره جبرالټر ته حرکت وکړ. دا د ډیګراتیا په نوم یوه برېټانوۍ سوداګریزه کښتۍ وه چې له څو اونیو وروسته د 1872 کال د ډسمبر په 4 نیټه د ایزورز جزیرې خواته رسېدلې وه. دا د سمندر هغه برخه ده چې دلته د شین اسمان او تور سمندر څخه پرته بل هیڅ شی هم په سترګو نه لیدل کیږي. خو دلته د برېټانیا د سوداګریزې کښتۍ کپتان ته لرې په خاموش سمندر کې و تنها ولاړه کښتۍ په نظر ورغله. کپتان په دې پوه شو چې هغه کښتۍ پرته له کوم حرکت څخه د اوبو په سر په خپل ځای ولاړه ده. د دې حالت په لیدو کپتان له لرې څخه هغې ولاړې کښتۍ ته څو ځله اشارې ورکړې خو کله چې له هغې کښتۍ څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ نو پریکړه یې وکړه چې د هغې کښتۍ خواته ورشي. کله چې نږدې ورغلل نو معلومه شو چې دا همهغه د میری سلیسټ په نوم ورکه شوې کښتۍ ده چې پوره 1 میاشت وړاندې یې له نیویارک څخه د ایټالیا په نیت حرکت کړی و. دا ورکه شوې کښتۍ د برېټانیا له سوداګریزې کښتۍ څخه 1800 کیلومتره لرې د وحشتناک سمندر په منځ کې تنها ولاړه وه. کله چې د برېټانیایي کښتۍ کارکوونکي دې ولاړې کښتۍ ته ورغلل نو د دې په لیدو حیران پاتې شول چې په کښتۍ کې هیڅوک هم موجود نه دي. 1 میاشت وړاندې چې دا کښتۍ له 10 کسانو سره له نیویارک څخه راوتلې وه هغه ټول کسان د سمندر په منځ کې چیرته ورک شول. لومړی خو دوی فکر وکړ چې شاید په کښتۍ کې کومه پیښه رامنځته شوې ده
خو د کښتۍ حالاتو ته په کتو داسې نه معلومېده، ځکه د کپتان او د هغه د کورنۍ ټول سامان، د کارکوونکو جامې او هر څه په خپل ځای منظم ایښي وو. ان دا چې په کښتۍ کې لیږدونکی سامان او د کښتۍ د کارکوونکو خوراکي توکي هم په خپل ځای صحیح سلامت موجود وو. له لږې نورې څېړنې وروسته د کپتان له خونې څخه یوه کتابچه وموندل شوه چې د معمول په څېر دا کتابچه به په هغه وخت کې د کښتۍ له کپتان سره موجوده وه چې په هغه کې به یې د سفر په اړه معلومات لیکل. په هغه کتابچه کې د وروستي ځل لپاره د نومبر په 25مه نیټه د سهار په 8 بجو لیکل شوي وو، یعنی له دې ورځې هم 10 ورځې وړاندې. د دې مطلب دی چې تقریبا 10 ورځې کېږي چې کښتۍ د سمندر په دې ځای کې تنها ولاړه ده. د بریتانوي کښتۍ کپتان د دې هر څه په لیدو بالکل ګنګس شوی وو، خو کله چې د هغه نظر په کښتۍ کې په هغه ځای ولګېده چیرته چې لایف بوټ یا ژغورونکې وړې کښتۍ ایښودل شوې وي، نو په هغه ځای کې ژغورونکې کښتۍ موجودې نه وې. د دې مطلب دا و چې حتما په کښتۍ کې کومه بده پیښه شوې وه چې له کبله یې کپتان او ټول کارکوونکي له هغه ځایه په ژغورونکو کښتیو کې تښتېدلي دي. د کپتان د بیډ لاندې یوه توره په پوښ کې بنده وموندل شوه چې مطلب یې و چې په کښتۍ باندې هیڅ ډول حمله نه ده شوې، که نه نو دا توره به په پوښ کې بنده نه وای او یا به بیخي په هغه ځای کې موجوده نه وای. له کتابچې سره سره نور ټول اسناد هم په خپل ځای موجود وو. یوه نکته ولیدل شوه چې د کښتۍ فرش په اوبو لوند وو او په ځینو ځایونو کې تر 2 فوټه پورې اوبو ولاړې وې، خو دا دومره ډېرې اوبو نه وې چې دومره لویه کښتۍ دې غرقه کړای شي. د یادونې وړ ده چې د انټرنیشنل سیلویج لا یا د ژغورنې نړیوال قانون له مخې که یو څوک کومه کښتۍ د سمندر له منځه وژغوري نو هغه ته د هغې کښتۍ د قیمت له اندازې انعام ورکول کیږي. له همدې قانون څخه په استفادې د بریتانیې سوداګریزې کښتۍ کپتان دا یوازې پاتې کښتۍ تر جبرالټر پورې ورسوله. هلته دا کښتۍ تر هغو پورې ولاړه وه تر څو چې یې قضیه په محکمه کې روانه وه. محکمې هم څېړنه وکړله خو هیڅ نښان په لاس ورنغی. کله چې د محکمې څېړنو هم د ورکو شویو کسانو معلومات ونه شو کړای نو خلکو مختلفې خبرې پیل کړې. ځینو خلکو به ویل چې شاید فضایي مخلوقاتو د دې کښتۍ ټول کارکوونکي تښتولي دي، ځینو نورو به ویل چې د سمندر کومو وحشي مخلوقاتو به په دوی باندې حمله کړې وي. په دې ټولو بې ځایه خبرو کې یوازې یوه خبره رښتیا وه او هغه دا چې له کله نه چې دا کښتۍ جوړه شوې ده له هغه وخت څخه له مختلفو حادثو سره مخ شوې وه. یو ځل یا د کښتۍ له یوې بلې کښتۍ سره ټکر شوې وه چې د کوچني ټکر له کبله هم هغه بله کښتۍ په سمندر کې غرقه شوه او له هغه وروسته کله چې دا بدنامه کښتۍ بندر ته د ترمیم کولو لپاره راوستل شوه نو په بندر کې په ناڅاپي ډول اور ولګېده. له هغه یو ځل مخکې د دې کښتۍ یو کپتان له سفر پیلولو وړاندې مریض او بیا خپل ژوند د لاسه ورکړ. دې ټولو خبرو ته په کتو یو څه ثابتېدل چې دا کښتۍ کومه عامه کښتۍ نه وه بلکې شاید د پیریانو او یا هم کومو نورو مخلوقاتو تر کنټرول لاندې وه. له هغه وروسته دې کښتۍ ته د ګوشت شپ یا د پیریانو د کښتۍ لقب هم ورکړل شو. خو دا چې په هغه ورځ په سمندر کې له دې کښتۍ سره څه پېښ شوي وو د هغه په اړه ځینې نظرونه موجود دي. لومړی نظر دا دی چې شاید د بریتانوي کښتۍ کپتان او کارکوونکو د یادې کښتۍ کپتان او ټول کارکوونکي وژلي وي ترڅو د کښتۍ د ژغورلو په پلمه د ژغورنې نړیوال قانون په مرسته انعام ترلاسه کړي. خو که داسې شوي وای نو په کښتۍ کې به د وینو نښې حتما موجودې وای. دوهم نظر دا دی چې په کښتۍ کې د الکوهولو 1900 بیلرونه بار کړل شوي وو خو کله چې کښتۍ جبرالټر ته راوستل شوه نو 9 بیلرونه خالي وو. شاید چې د الکوهولو په ځینو بیلرونو کې چاودنه شوې وي چې له کبله یې د کښتۍ ټول کارکوونکي په ژغورونکو کښتیو کې له هغه ځایه تښتېدلي دي. خو چیرته چې دا بیلرونه ایښودل شوي وو هلته د چاودنې او یا هم د اور هیڅ ډول نښې موجودې نه وي. دریم نظر دا دی چې شاید کښتۍ د سمندري طوفان په غیږه کې ګیر شوي وي او کښتۍ ته دننه د اوبو په راننوتلو سره کپتان او نور کارکوونکي له هغه ځایه په ژغورونکو کښتیو کې تښتېدلي وي چې دې کوچنیو کښتیو د سمندري طوفان زور نه درلود او ټول له کښتیو سره په سمندر کې غرق شول. دا نظر تر ډیره حده سم هم معلومیږي خو دا هم یوازې یو نظر وو.
د دې ټولو نظریاتو د ثابتولو لپاره یو ثبوت هم وړاندې نشو کړای. له 150 کالونو را پدې خوا هم چا د دې راز حقیقت معلوم نه کړ. دا راز د هغې کښتۍ د کپتان او ټولو کارکوونکو سره په تور او وحشي سمندر کې تر ننه پورې ورک